نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د هر چا او د هر ادارې او د هر یو ارګان د هر یو تنظیم ول ځان ته اصول وي، څه قوانین وي، او په دنیا کې هر باطله ډله هم ځان ته خپل قانون جوړوي، پر قانون باندې انسانان کروان سي، نو دی بیا دا انسان قدر کوي. په دین کې هم یو څه داسې قوانین قدرمنو سته چې موږ او تاسو ته زموږ او تاسو پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي، که پر هغه اصول باندې هر بنده روان سي، هر امتی روان سي، که نر وي که ښځه، ګټمن کار دی. نو 115 باب امام بخاری رحمه الله تعالی داسې ږدي: باب ان كل معروف صدقه، بشک هر د نیکی کار د خیر کار دی، د ثواب کار دی، صدقه ده. 240 حدیث راوړي عن جابر بن عبد الله، د حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه څخه روایت دی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله كل معروف صدقه، هر د خیر کار، هر د نیکی کار، هر شکار د اجر او د ثواب کار دی، صدقه ده. ډیر مثالونه استه په وارو به تاسو ان شاء الله تعالی اوریدلی وي. موږ تاسو مسجد کې اودس کوو، اودس تازه کېدلو پر وخت باندې د اوداسه پر ځای باندې ډبره پرته وه، هغه ځای چې څوک پښې ور باندې یږدي خیرن و، د نیکۍ کار دی، د خیر کار دی. که سړی دا خیرن ځای د دې لپاره پاک کړي چې زما وروسته یو بل څوک راځي، هغه به اودس ورته باندې تازه کړي، دا د اجر او د ثواب کار سو. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله كل معروف صدقه، هر د خیر کار، هر د نیکی کار دا صدقه ده، اجر دی، ثواب دی. لکه څنګه چې حدیثو کې راځي قدرمنو سنت طریقه ده، که په ځینو کې څوک خطي الله اکبر دی وایي، که په ځینو کې څوک راکښته کېدی سبحان الله دی وایي. لکه هغه چې د خیر او د ثواب کار دی، همداسې بل شکار هم د ثواب کار دی. خلاصه دا چې په ټول ژوند کې که انسان هر ډول د خیر کار وکړي، په حقیقت کې د ثواب او د اجر کار وکړي. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ 215 حدیث دی. د حضرت ابو موسی رضی الله عنه څخه روایت دی. دی فرمایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې شی ویل الله رسول علی کل مسلم صدقه، پر هر انسان باندې لازمي ده چې یو خیر او خیرات وکړي. په واس کې وسه لري، په جیب کې وسه لري، ښه خبره ده چې انسان د بل چا سره خیر او خیرات وکړي. علی کل مسلم صدقه. قالوا الناس کسانو دا خبره او دا سوال د رسول علیه الصلاة والسلام څخه وکړي. فإن لم یجد، که انسان په لاس کې څه نه درلودل، خیر او خیرات یې نه سوی کولی، پر یوه یې هم قدرت نه درلودی او پر دوه یې هم وس نه چلیدی، بیا به دا کار
د خیر کار د انسان څنګه کوي؟ قال رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل فیعتمل بیده فینفع نفسه ویتصدق. بیا به راولاړ سي روزانه دې وکړي، مزدوري دې وکړي، کار دې د ځان لپاره وکړي، ځان ته به هم ګټه ورسوي، ویتصدق او بل چا ته به هم خیر و خیرات ورکړي. معلومه دا د قدرمنو چې خیر او خیرات یوازې د شتمنۍ پورې تعلق نه لري. ملا چې په منبر کې ناست دی، په محراب کې ناست دی، منبر ته خیږي، دی هم خیر و خیرات باید وکړي. عامي سړی چې خپل کاروبار کې هم خیر و خیرات وکړي، او هغه څوک چې مزدور کار دی هم خیر و خیرات وکړي. د الله رسول فرمایله فیعتمل بیده فینفع نفسه، بیا دې دغه انسان خپل کار کوي، مزدوری دې کوي، ویتصدق او بیا دې خیرات ورکوي. قالو صحابه کرام ورسته ویله فإن لم يستطع او لم يفعل، کچا کار و مزدوری نسوای کولای، یا اگه سره دا کار ونه کوي، خیرات یې نه کوي، بیا به کم کار کوي؟ قال د الله رب العزت رسول فرمایله فیعین ذا الحاجة الملهوف، د داسې انسان سره دې کومک کوي چې ډیر سخت ضرورت ولري. باران دی، سیلی ده، سیله شروع ده، د ژمي هغه ټاپ موسم او سیزن دی. په دغه وخت کې که دغه انسان بل خیر او خیرات نسوای کولای، بل کومک یې نسوای کولای، بیا دې کم کار وکړي؟ بیا دې دا کار وکړي فیعین ذا الحاجة الملهوف، هغه څوک چې په خیمه کې پروت دی، هغه څوک چې خپل کوډل وو، جګی وو، د اوسېدلو ځای نه لري، د هغه سره دې کومک وکړي، یو توس دې ورکړي، یو بل مرسته دې ورسره وکړي، کوټه دې ورخالي کړي، وږي اوسئ، بوټي دې ور برابر کړي، د تودېدلو لپاره دې یو بخاري انتظام ورته وکړي، په هره طریقه چې کېدلی سوای. قالو صحابه کرامو پوښتنه وکړله ای د الله رسوله فإن لم يفعل، که انسان داسې کار هم نسوای کولای چې د حاجتمن انسان سره دې کومک وکړي، بیا به څه کوي؟ قال د الله رب العزت رسول فرمایله چې خیر و خیرات نه کوي، مزدوری نسی کولای، د سخت ضرورتمن انسان سره کومک نسی کولای، فیأمر بالخیر او یأمر بالمعروف، بیا دې داسې کار کوي، بل چاته د خیر د کارو خبره کوي، یا بل چاته د شو کارو امر کوي، دا هم د خیر کار دی، دا هم صدقه ده، دا هم ثواب لري. د دغه ځای څخه قدرمنو ټولنه جوړیږي. هر انسان که د شو اراده وکړل، هر انسان که د شو فکر وکړي، هر انسان که متوجه سو چې زه باید د خیر کار وکم، د خیر کار کې نسوای کولای، مصرف یې نسوای کولای، ضرورتمن انسان حاجت یې نسوای پوره کولای، بیا نو خلکو ته د خیر د کارو امر کوي. محل کې سپین ږیري راووتې، د جمعې ورځ ده، دا اوس د جمعې ورځ ده، مشران راووتله، کشران ته دې ووایي دا سړک پاک کړي، د هغه چې ډبرې ایسته کړي، که هر هفته هر محل والا لږ خدمت وکړي، هر څوک خپل کشر ته یو بیلچه په لاس ورکړي چې ورسه هلکه د خیر کار وکړه او په ښه کار باندې امر کړي، بیا څه فکر کوئ چې د هر محل په لښتي کې به لوښي پاته سي، کاغذان به پاته سي، بیا ښاروالي والا ته ضرورت نه پیدا کېږي. دم لښتی وي ورته ویل کېږي نه، خو که ورته وویل سي، الله رب العزت رسول فرمایي که دې ورته وویل یو چاته چې د خیر کار وکړه، د ښو کار وکړه، په دې کې ستا صدقه د ثواب دی. زموږ دین خو په دغه تر ټولو ښه دین دی. یو چاته خبره وکړه، زه اوس درته وایم ورونو صفونه سم کړي، په صف کې پوندو ته ګوري، پیسې در پورته کوي، زما پر د هره خبره باندې ثواب دی. دا زه چې راځم دلته کښېنم، پر د هره ثانیه مې ثواب دی، هر قدم چې د کور څخه راخم ثواب مې دی، ځم کتاب ګورم ثواب مې دی، بیرته د هغه ځای څخه راځم ثواب مې دی، دلته کښېناستلم ثواب مې دی، بیا مې څه خبرې درته وکړې ثواب مې دی، خو د هغه د خیر کارونه دي. قالو صحابه کرامو فرمایل فإن لم يفعل، که دغه انسان داسې کار ونه سوای کولی چې دا ورور هغه ورور ته وایي د خیر کار وکړه، ښه کار وکړه، د الله رب العزت رسول بیا څه وفرمیل؟ قال فیمسک عن الشر فإن له صدقة، دغه انسان دې بل چاته ازار و شر نه رسي، دا د لپاره صدقه ده. صدقه یوازې داسې نه ده چې غویان چپک، پسونه چپک، خیراتونه وکړه، دیګونه باندې کړه، ښه دی چې د چا په وسه پرای، خو اعلی تر ټولو لوی خیرات خو ډېر ثواب لري. که په یو پسه ستا سره 5 کورنۍ د شپې کټو باندې کې غوښې وخوري، که دې 2 غویې حلال کړله، خو بیخي
50 کورنۍ ستاسو سره غوښې خوري ثواب دی. اما که دا غټ خیرات نشي کېدلی، پلان کار نشي کېدلی، دا کار نشي کېدلی، په آخري کې د انسان تر وسو ته یو کار نشي کولای، نو لږ تر لږه دا کار وکړي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي فیمسک عن الشر فإن له صدقة، د بل چا د شر څخه دې ځان خوندي کړي، بل چا ته دې ازار نه رسي. زموږ ازار څنګه دی؟ زه یو څه مثالونه وایم. زه ساده خبرې کوم. په ساده خبرو کې ساده خبرې د قرآن او د حدیثو د مذهب دي ډېر څه پکښې نغښتي دي. کله کله موږ او تاسو خو د داسې یو منطقي یو جنګونه هم وسوله، خشکې هم کېږي، د انسانانو پر اعصابو هم بوج دی، زور دی، رواني مشکلات هم شته، ملامتیا هم ډېره نشته. خو کله کله انسان ته خشک و درد ورغلی، دا ول سره یا درد نه ورغلی، د کور دروازه یې پلاور وټکول، قرار یې ټکول، خلاص یې نه کړل. دوم وار یې تر هغه ټینګه وټکول، خلاص یې نه کړل. درېیم وار یې په داسې دربي وټکول، د شپې ځوان دی، د مجلس څخه راغلی دی، د دوی په اصطلاح د ځوانانو د بانډار څخه راغلی دی، هلته یې ښه خندلي دي، د کور دروازه افراد یې بیده سوي دي، سیاسترې دي، زنانې دي، د خدمت څخه ستړي سوي دي، کوچني زامنانو په کور کې اولادونه دي، دا ستړي سوي بیده سوي دي، دروازه یې نور خلاصول، نو دروازې ته یې لغتې ونیولې، ټینګه یې ټکوي. بل څوک چې په تکلیفیږي، د رسول علیه الصلاة والسلام د حدیثو دغه مطلب دی فیمسک عن الشر فإنه له صدقه، دا شر څخه ځان خوندي که، دروازه په زوره مه ټکوي چې همسایه د خوبه راویستي. څه کیسه ده؟ چاودنه خو ونه سول، تکلیف خو نه سو انسانانو ته. هلته په کور کې بدخوابه سترګې، سپین سرې راپورته سي مریضه، سپین ږیری راپورته سي مریض وي، بل ناجوړه کس راپورته سو، ګوري څه پیښه ده. دا شر دی، د دې شر څخه به لږ ځان ساتو. د دغه ځای څخه ټولنه جوړېږي. که دغه ځوان دا فکر وکړي چې زما د کور وڅنګ ته همسایه دی، د هغه خیال وساتم، په چیز کې خیال ساته، خیرات کې خیال ساته، په مریض کې خیال ساته، پوښتنه ورباندې کوه، جوړ و ناجوړ. او هغه وخت جوړ ناجوړ پوښتل کېږي چې محل والا ټوله صف ته حاضر سي، مسجد ته حاضر سي، خو بل کار کې دې نه سوای کولی. دونه قدر خو وکړه، په د خپل دروازې ټکېدلو خو چاته تکلیف مه ورکوه. بیا نو چې دروازه ور خلاصه کړي، خشکې وکړي، ښکنځل وکړي، بل شر پسې وکړي، سپکې سوري وایي، په څو ما جناب ته دروازه نه راخلاصوه، ته جناب ملامت په دې چې پر وخت نه راغلی، قانون دې نه مراعات کړی. د الله رسول قانون خدا و چې د ورځې کار، خدمت، د اسلام او د نبوت لپاره خدمتونه، د شپې د ماخستن د لمانځه وروسته خوب آرام تر څو سهار لمانځه ته راکښېني. خو تا پروګرام سره خراب کړي. دا مې یو مثال درته وایم او لږ خبره مې ورباندې وکړه تر څو د کوچني کارو ته موږ متوجه شو. که یو سړی دا وایي زه وزارت ټینګوم، زه بادشاهي ترلاسه کوم، زه د حوزه نیسم، زه پلانکی، هغه ته هم نسې کولی، زه هم نسم کولی. هغه د خیر کارو ته ته اوس ستا لاس نه رسېږي، تر هغه وخته خو دا کوچني کارونه کوه، دا لږ کارونه کوه. الله رب العزت به د هغه په برکت تر یو ځایه ورسوي. 226 حدیث د حضرت ابوذر رضی الله عنه څخه روایت دی. دی فرمایي چې انه سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا صحابي مبارک د رسول علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړله ای العمل افضل، ای د الله رسوله په کارو کې کم کار ښه کار دی؟ عجبه ښه حدیثونه دي، اوم په یادېږي، اوم عمل ورباندې کېږي. سخت حدیثونه نه دي چې اوس نو موږ لاړو پلانکي ځای ته، هلته به نو په دې حدیث عمل کوم، یا چې دا اوس لاړلې بس هر کار ستا لپاره خیر دی، د حدیث هره خبره ستا لپاره خیر ده او صدقه ده. ابوذر رضی الله عنه ورته وفرمایل د الله د رسول څخه یې پوښتنه وکړله ول کم کار تر ټولو ښه دی؟ قال د الله رسول وفرمایل ایمان بالله، پر الله ایمان راوړل تر ټولو ښه کار دی، و جهاد فی سبیله، د الله رب العزت په لار کې جهاد تر ټولو غوره کار دی. قال وروسته دا مبارک صحابي فرمایي فأي الرقاب افضل، په مریانو کې کم ری تر ټولو ښه دی چې انسان یې آزاد کړي؟ قال د الله رسول وفرمایل اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، هغه مری چې قیامت یې زیات وي او په خپل کورنۍ کې اعتباري وي. اوس خو مری نشته، کم بندي بر آزاده، هغه بندي چې ټولنې ته خیر وي، چرسي مر آزاده و، رویني مر آزاده و، شرابي مر آزاده و، غل ما آزاده و، فلانه مکو فلانه مکو، هغه بندي را آزاد که چې د ټولنې لپاره خیر وي، نه حق بندي سوی وي، ښه کارګر انسان، مخور انسان، سپین ږیری وي، ابدار وي، ټولنې ته خیر رسیږي، دا تر ټولو غوره کار دی. قال د حضرت ابوذر رضی الله عنه فرمایي ارأیت ان لم افعل، د الله رسول په دې مم اگاه او خبر کدا کار من نسوي کولای. قال د الله رسول فرمایله تعین ضائعا،
بیا د داسې چا سره کومک وکړه چې حالت یې ډېر ترینګلی وي، په کور کې هېڅ نه لري، زوی و لور و غرونو سره اخیستی وي، هېڅ نه لري، د داسې چا سره کومک وکړه. موږ کله کله خلکو ته وایي د چا سره کومک وکړو، موږ وایي د دا طالب جان او د حافظ سره چې ګرد عمر یې په علم کې تېر کړی دي، اوس د ټولې کورنۍ سترګې داسې دي ورته، ښه نو چې ملا سولې نو د پیسې ولې نه راوړې، نو چې ملا کوي د پیسو تمه دې ول ځینې کوئ، علم کوي د پیسو لپاره پکې، اوس یې لا مه پکوه. پرېږده د عالم خدمت ته ورته، زه هر څه در کومه، د ټولنې خدمت وکړه، د عالم په خاطر به ستا ټوله زندګي او ژوند صرف سي، د کورنۍ آب و عزت به دې راپورته سي، هر څه به دې راپورته سي. او تصنع لاخرق، یا داسې کار وکړه چې هغه بېعقل و دانا، بېعقل وي دانا نه وي، هوښیار نه وي، د هغه یو کار اوس هم کړه، په هېڅ ترتیب نه پوهېږي د ژوند، چې پیسې په لاس ورکړي بس دی کار خراب کړي، یا د داسې چا سره کومک وکړه. قال د مبارک صحابي فرمایي ارأیت ان لم افعل، د الله رسوله اوس مې بیا خبر کړه که مې دا کار نه سوی کولی، نه مې د سخت ضرورتمند انسان سره کومک کولی سوی، نه مې د بېعقل د ناپوه انسان سره کار کولی سوی، نه مې دا کار برابرولی سوی، نو بیا څه وکړم؟ قال د الله رسول وفرمایل وتدعو الناس من الشر، بیا نو د خلکو د شر څخه لاس واخله، فانها صدقه، دا د خلکو څخه د شر څخه لاس اخیستل، ته خلق ازار نه کې، تکلیف یې ورونه رسې، آسوده و آرامه کې، فانها صدقه، دا خیرات دی، تصدق بها عن نفسك، دا خیرات د ځان د خوا څخه وکړه. ښه حدیث دی. څه تاوان کوي چې موږ په خپلو دوکانو کې کله کله دا ځینې خلک چې سفر کوو په موټر کې اجازه واخلي، مولوي صاحب اجازه ده چې یو پتا مې تا ور واچوم، یو سرو ور واچوم، ته اوس دې منطق ته وګوره، دا خبره نه ده چې ته دا چا څخه اجازه اخلې چې هغه عالم دی، هغه څنګه اجازه درکړي؟ حرام کار دی، نو د حرام اجازه درکړي مطلب دا چې روا دی، نو حرام حلالول خو د کفر خبره ده، هغه څنګه درته و اجازه ده وایي، خو دغه معنا ده چې نور نو دا شی تا ته روا دي، که څوم زه ناست یم، که څوم زه پلانکی کار کوم. الله اکبر کبیره. نو چې ورته وایي دا کار وکړه، داسې مه کوه، دا ټیپ مه اوره، سروز مه اوره، پلان مه، یا لږ تر لږه که یې ته اورې اواز یې ور په زوره کړه. مولوي صاحب ستاسو د لاسه بس دا منزل دی نه پرې کېږي، دا مزل دی وهویه کابل ته ځو، دا دونه لان سواریان دي، خوا به دی پلانه کوي پلانه کوي. موږ خو د هغسې ځانونه عادت کړل چې خلک په ګناه کې اشتراک را سره کوي. که د اوله سره موټروان دا ووایي چې زه نعت اورم، زه شعر اورم، زه قرأت اورم، زه نصیحت اورم. یو وخت ما د کوټ څخه سفر را کوي، بیا تر چمنه پورې، د چمن څخه راوښتلم راتلم، د مرضي لپاره تللم ډېر کلونه مخکې. دا موټروان چې روخېتل، مال موټروانه ترتیب دې څنګه دی؟ زما ترتیب داسې دی، زه تقریر وراچوم، بس ټیپ میپ نسته، عمل ډېر ښه. په مخ په سیټ کې کښېنستلم، تر دا ځای چمن نه مې د هغو سره خبره کړې ده، نه هغوی زما سره خبره کړې ده. او په سفر کې زه چې وس مې ورسېږي کتاب ګرځوم، کتاب را سره، یو څه به مې کتاب وکتئ، نور به مې تقریر ته غوږ نیولی. ښه خبرې وې، ځینې زده مې کړلې، که ځوان عالم دی، که سپین ږیری عالم دی، که بل څوک دی، موږ ضرورت لرو، زه ضرورت لرم. ما درته ویلي کله کله موږ د شاګردانو د ځینو خبرو څخه شی زده کړو، داسې خبره وکړي د عقل او د دانش د پوهې چې موږ متوجه کړي. او د آخري حدیث ووایم، 220 حدیث دی. دا هم عن ابي ذر قال، د حضرت ابو ذر رضی الله عنه څخه روایت دی، دی فرمایي قیل یا رسول الله، د الله رسول ته وویل شول چې د الله رسوله ذهب اهل الدثور بالاجور، شتمن صحابه خو ولاړه، ثوابونه یې ترلاسه کړل، خیراتونه یې وکړل، پیسې یې درلودلې، نور صحابه کرامو سره یې مرستې وکړلې، پلانه یې وکړه، پلانه یې وکړله. یصلون کما نصلي، د شتمن صحابي لمنځونه کوي لکه موږ چې یې کوو، ویصومون کما نصومو، دیم داسې روژه نیسي لکه موږ چې نیسو، ویتصدقون بفضول اموالهم، د دوی هغه بلابود مالونه دی خیراتي، ثوابونه تر موږ ډېر سوله. یو صحابي ورته فرمایي، او د غریبو صحابه کرامو حال د رسول صلی الله علیه وسلم سره شریک کړي چې موږ خو غریب یو، مالونه نه لرو، اشتمن صحابه کرامو ثوابونه ډېر سو ولاړله، روژې هم ونیولې، منځونه هم وکړله، او زیات مالونه چې در دې در ضرورت زیات واغې هم خیرات کړله. قال د الله رب العزت رسول فرمایله الیس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ای الله رب العزت تاسو لپاره داسې څه نه دي پیدا کړي چې تاسو په هغه سره خیرات وکړئ؟ د صحابي ته فرمایي. بیا وروسته د الله رسول فرمایل ان بكل تسبیحه، د هر سبحان الله ویلو سره، وتحمیده، د هر پلا الحمدلله ویلو سره، صدقه ثواب دی. خان سړی چې مال خیرات یې، نور بیا ذکر نه کوي، د الله د ذکر څخه غافل یې، ته که مسکین او غریب یې،
شتمنی نه لري، خیرات نه سي کولای، صدقات نه سي کولای، فرض واجب هیڅ نه سي کولای، زکات در باندې واجب نه دی، فرض نه دی، او تر ولرسه سبحان الله وای، سبحان الله تعالی پر صدقه ده. خیر. او د حدیث کې چې راځي چې غریب خلک به تر شتمنو انسانانو 1500 کاله مخکې جنت ته داخلي ژولي. شتمن انسانان خیرات کوي، د کال په خیرات کې 50 پسونه علالي، 100 اوشان علالي، 200 غویان علالي، نور وخت بیا ذکر یې ډیر نه. او غریب انسان هر ګړی ذکر سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یو سبحان الله چې تا اوس ول په جنت کې رخت شنسول. الله رسول فرمایي زموږ ایمان او عقیده ده. نو کله یو لک سبحان الله وویل کې 2 لک وویل، او هغه شتمن انسان خو خپل شتمنی باندې بشاید خطا وتلی وي. غریب سړی بیا پروژه کې ټوله شپه تهجد کوي، ټوله شپه صلات تسبیح کوي، ټوله شپه ذکر کوي، نو ثواب ډیریږي. او بیا د الله رب العزت رسول فرمایل وبذو احدکم صدقه، پتاسو کې ستاسو کوروالا او ستاسو د کوروالا سره ژوند صدقه ده. خیل فی شهوتی صدقه، اې د الله رسول بیا د بډیره معاف دا احادیث کې راځي. نو څه وکم؟ آیا د خپل کوروالا سره کورداری صدقه ده؟ دا صحابي رسول ته فرمایي صلی الله علیه وسلم، د الله رسول ته فرمایي قال ورته ویل لو وضع فی الحرام الیس کان علیه وزر، کدا انسان د خپل اوبه په ناروا طریقه کې استعمال کی ګناه ده او کیا؟ صحابي ورته وایي و ګناه ده. د الله رسول ته فرمایي فكذلك ان وضعها فی الحلال کان له اجر، کدا انسان خپل اوبه په روا طریقه د خپل کوروالا سره استعمال کی صدقه او ثواب دي. ځکه نو علما فرمایي چې تاسو د بدو کارو او د زنا څخه ځان ساتي. ولې ساتي؟ ځکه چې شذستا روا کار دی، د غیر سره پر کورداری ډیره بیا د معاف ثواب دی، د بل چا سره پر زنا کولو باندې عذاب دی. د الله رب العزت د عذاب په اصطلاح ده، د الله رب العزت د رزق د تنګي په اصطلاح ده. او داسې نو دي د دې ټولو حدیثو قدرمن خلاصه چې راوتله، هر د خیر کار، هر د نیکی کار ثواب دی. د خیر کار دغه دی. دلته ځینې کسان وي، زه لږ مثالونه وایم، دا څنګه چې خدای نه کړدا تسته تانو پیغور درکو، راځي مدرسې ته را داخليږي، کاغذ وویني وای ماته پزړی کې ډیر خوند راکې، شاګردان وي کاغذ وویني پزړی کې خوند راکې، ډبره ایسته کې پزړی کې خوند راکې، او دا د لپاره صدقه ده، اجر دی. مخکې مې درته ویل موږ او تاسو راځو او داس تازه کوو، دغه نلکی او دا څه ځای دا خپل د پښو ځای چې پاکو دا بل هم پاکو، ځکه چې بل مؤمن نازي او داس کې ساله لپاره صدقه ده. اسانه کار د کور څخه را روانې د بر استکوا ورته ودرې ساله لپاره صدقه ده. د خیر کار بل نسی کولای. کله دلته مشتراس وي مفتی صاحب په واسه کې مشي نسته کني دا مسجد به مداز د جوړ کړی وي، د سرو زر په خوشته مو د جوړ کړی وي. د خیر کار دی، اراده دې د خیر وکړه، الله اجر درکړي. زور ته وایم چې د خیر کار یوازې دا نه دی شتنو لوړ مساجد جوړ کا، دا هم د خیر کار دی چې د خپل جیب څخه یو افغاني راو باسه د خیر صندوق ته ورواچو او استاد صدقه ده. ولاسه بل مسکین ته ورک. موږ تقریبا 10 کال کېږي چې دا د خلکو د فتوا خدمت کولی، الله الحمد. په زرګونو فتواوي په د خپل لاس مې استلې د خلکو مشکلات، قتلونه، طلاقونه، معاملې ټولې سمې سوي دي. د الله څخه راضي تر نن پورې الله شاهد دی چې یو افغاني موږ نه د ځنې اخستي، یو یې کې مونږ نه ځنې اخستي. ابل ورځ موږ د خلکو ډیر شان ورولې کړ، څو ورکې وي. نو واجب صاحب راته وایي اجوره مزمور اجوره دعا او دعا صدقه ده. ست چې ماته دعا کوي د یو مؤمن دعا د بل په شان کې قبلې شي. د خیر کار کې همیشه قدرمنو حصہ اخلي، هر وخت حصہ اخلي. الله رب العزت مو دنیا هم درسمه کې، آخرت مو هم درسم کې. الله دې په ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.